السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده دوستانو د سټارټېدو په صورت کې کچېرې ستاسې د وي اف ډي انویټر آر پی ایم 500 هرڅ ته نه رسیږي او په دې باندې اس پی او پارټ راځي نو دوستانو تاسې څنګه کولی شئ دغه فالټ ختم کړئ او خپل وي اف ډي انویټر په نورمال ډول باندې سٹارټ کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع دوستانو کچېرې ستاسې وي اف ډي انویټر د سټارټېدو په صورت کې د دې آر پی ایم 500 ته نه رسیږي او په دې باندې دوستانو د اس پی او فالټ راځي نو د دې فالټ د ختمېدو دپاره به تاسې اول خپل وي اف ډي انویټر آن کړئ او د آن کېدو څخه به وروسته تاسې د پروګرامینګ بټن انټر کړئ د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن د پریس کېدو په واسطه باندې ورشئ پی بی ته د پی بی د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کېږي پی بی ډاټ 00 د پی بی ډاټ 00 د شو کېدو څخه وروسته بیا به تاسې پی بی 4 ته لاړ شئ د پی بی 4 د شو کېدو څخه وروسته بیا د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته دلته په سکرین باندې شو کېږي اتیا یا 90 که چېرته اتیا وي نو دا به 90 کوي او که چېرته 90 وي دا به 100 کوي دوباره به بیا تاسې د ډاټا انټر بټن پریس کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته وربشئ دوستانو پی بی ډاټ 00 ته پی بی ډاټ 00 د شو کېدو څخه وروسته بیا به د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته که چېرته دوستانو دلته یو وي دا به 0 کوي د دې نه وروسته بیا دوستانو د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته بیا به دوستانو پی بی ډاټ 01 ته نو پی بی ډاټ 01 چې کله په سکرین باندې شو شي د دې څخه وروسته دوستانو تاسې بیا دوباره د ډاټا انټر بټن پریس کړئ د ډاټا بټن د انټر پریس کېدو څخه وروسته دوستانو ته په سکرین باندې شو کېږي یو دا به دوستانو تاسې 0 کوئ د 0 شو کېدو څخه وروسته به تاسې د ډاټا انټر بټن پریس کړئ او د پروګرام څخه به وځئ کله چې د وي اف ډي انویټر پروګرامینګ سیټ شي د دې نه وروسته به تاسې بیا دوستانو د سټارټېدو بټن آن کړئ د سټارټېدو بټن د آن کېدو څخه وروسته به ستاسې وي اف ډي انویټر په نورمال ډول باندې چلیږي او په دې باندې به د اس پی او پارټ نه راځي نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم